بل خبره دا چې د دې تخبه یو ریسرچر دی ریسرچ کوي داغه طارق پټانی نوم دی غالبا هغه چې کوم دی نو هغه بار بار اکثر د دین په دې خبرو کې لګیا یو د دین دا خبره چې دی د خلکو ته کوي او چې څومره د دین دا نازک مسلې دي نو اکثر دا چیړي نو مخکې روزو کې ویلي دي چې لکه علما ما پس علما چې دي نو هغې وایي چې دی د دین نه څه خبر دی نو وایي چې دا دین یوازې چې دی نو دا یوازې د سند نوم دی چې ما سره سند نشته وایي ما تفسیرونه هم ډېر کتلي دي او ما پلانکي کتابونه هم ډېر کتلي دي او پلانکي کتابونه مې هم ډېر کتلي دي نو مونږ درته وایو چې ګوره ته خپل ریسرچ کې کوه په دنیاوي څیزونو کې کوه بالکل یې کوه خو د دین دپاره یاد ساته ګورې ته به 10-12 کاله علم حاصلې ته به د استاز مخې ته کښېنې ته چې کله حدیث وې د حدیثو دا سند چې زمونږ دی دا چې مونږ د خپل استاز ته مخې ته ناست یو که نه نو دا سند زمونږ الحمدلله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی دی دغه سند ضروری دی چې ته به د استاز مخې ته کښېنې او دا سند به خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسې ته وایې چې زه د پلانکي تفسیر ګورم زه د پلانکي تفسیر ګورم او پلانکي کتاب ګورم ډنګري کتاب ګورم د کتابونو نه علم نه حاصلېږي یاد ساته ته وایې چې زه پلانکي تفسیر او زما مطالعه ډېره ده او پلانکي تفسیر ګورم دا کم چې تا ته عالم ښکاري تا ته پته ده چې دې تفسیر کله حاصلوي زه به د خپله خبره وکړم تفسیر چې مونږ کله شروع کوو نو د دویمې درجې نه مونږ د یو استاز نه عامه پاره ووایو یو استاز شو په درجه ثالثه کې 10 سپارې چې کومې دي د دې تفسیر د بل استاز نه ووایو په درجه رابعه کې 10 سپارې د بل استاز نه ووایو په درجه خامسه کې 10 سپارې د بل استاز نه ووایو بیا په سادسه کې جلالین شریف د دوه استادانو نه 15 سپارې د یو نه 15 سپارې د بل نه ووایو بیا په وړه دوره کې تفسیر بیضاوی چې دی هغه د یو استاز نه ووایو ما په خپل ځاني طالب علمۍ په دور کې د دیر باباجي چې د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه خاص شاګرد دی او د هغه په طرز به تفسیر پڑھاوه ما د هغه نه تفسیر کړی دی ما د ډاکټر شیر علي شاه صاحب نه نور الله مرقده د هغه نه تفسیر کړی دی زمونږ که ته صرف د تفسیر استادان هم وګورې که نه د قرآن دا سند چې زمونږ مخکې لګېدلی دی هغه هم 9 او 10 استادان جوړېږي نو ته صرف دا وایې چې زه به کتاب روالم او د هغې نه د دې هر سیز سند دا د سینې نه سینې ته منتقل کیږي هلته کې به په اصحاب صفه کې به صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ناستو هغې به زده کړه وکړه او کم کې یاد ساته کم حدیث کې چې په منځ کې راویان یا سند پکې کمزوري راشي په هغې باندې مخکې څوک عمل نه کوي دا خو ضعیف حدیث دی نو تا سره د سره دکه قسمه دا سند دا نه چې صرف تا سره د کاغذ دا ټوکړه درته نه یادوي دا علما تا ته دغه سند یادوي چې ستا سند یو استاد سره لګېدلی نه دی ته یو استاد ته ناست نه چې ته یو استاد ته کښېنې د هغه بیا مخکې استاد سره سند لګېدلي د هغه مخکې او هغه سلسله چې کومه ده که هغه د تفسیر ده که هغه د احادیثو ده هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته رسېدلي نو داسې د کتابونو انټرنیټ نه علم نه حاصلېږي دا خو یو نور دی او دا سند متصل غواړي نو مونږ درته وایو چې خپل ریسرچ کوه بېشکه په دنیاوي څیزونو کې خو د دین په کارونو کې دا قسمه څیزونه نه چلیږي د دې نه اجتناب وکړه ځکه کان قریب که دا علما راپسې راپاڅېده نو بیا به روزانه ته به هم لګیای او دی به هم لګیای او په دې انټرنیټ په خلکو له یو داسې یو لوبه جوړه شي نو د دکې نه اجتناب پکار دی الله دې مونږ له تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین